بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مو شوم. ملګرو، په نننی کلاس کې مې تاسو د لپاره آن او ان راوړی، یعنی تاسو چې په مختلفو گاډو کې سفر کوئ یا تاسو په هغه کې کینئ، نو د کم گاډي لپاره به تاسو آن استعمالوئ او د کم گاډي لپاره به ان تاسو استعمالوئ. اوس مثال خبره، یو خو سیکل شو، یو سکوټر شو، یعنی بایسایکل او سکوټر. یعنی دې لپاره خو به موږ آن استعمالو، ځکه چې د دې د پاسه موږ کینو. کله چې تاسو یو سیز په ټیبل باندې ږدئ، څه د پاسه مطلب تاسو یو سیز ږدئ یا تاسو کینئ، نو دې لپاره خو به موږ آن استعمالو. خو بل به آن موږ د کم ګاډي لپاره استعمالو، بل به آن موږ د هغه ګاډي لپاره استعمالو په کم ګاډي کې چې موږ ګرځېدلی شو. اوس مثال خبره جهاز دی که نه، پلین دپاره به موږ آن استعمالو، ځکه چې په پلین کې یعنی په هوایي جهاز کې چې کومه دی موږ څه کولی شو، په دې کې موږ په ولاړه ګرځېدلی شو. بل موږ سره اثر شپ، یو آر آن ا شپ، یعنی ته چې کله په شپ کې دننه ناست یې که نه، ته به داسې نه وایې چې یو آر ان ا شپ، ته به وایې یو آر آن ا شپ، یعنی ځکه چې سمندري چې کومه بیړۍ دا خو ډېره زیاته غټه، نو په دې کې تاسو ګرځېدلی هم شئ، نو دې دپاره به موږ آن استعمالو. بل موږ سره اثر بس، یعنی تاسو چې را کوم بسونه دي غټ، تاسو ته به د تصویر کې ښکاري زیړ بس، یعنی دې دپاره به موږ آن استعمالو، یعنی په دې کې موږ ګرځېدلی شو. بل موږ سره اثر ټرین څه ته وي، دا موږ ریل ته وي، دې دپاره به موږ آن استعمالو. یعنی سمپل تاسو دا طریقه زده کوئ. بایسایکل او سکوټر خو چې کومه دی دا تاسو ته ما مخکې مې ویلي چې دې دپاره به آن موږ ځکه استعمالو چې په دې د پاسه موږ کینو. خو بل چې کوم داسې ګاډي چې په هغې کې تاسو کله وردننه شئ، وروخیږئ که نه، او په هغې کې تاسو په ولاړه ګرځېدلی شئ، یعنی ستاسو د ګرځېدلو لپاره ځئ، نو بیا به تاسو څه کوئ، د هغې لپاره به تاسو آن استعمالوئ. یو آر آن ا ټرین، یا مطلب آی ایم ګوینګ ټو لاهور آن ا ټرین، یعنی مطلب دغه رنګې به موږ استعمالو. نو دا موږ سره آن. اوس تاسو ته زه ښیم چې ان به تاسو د کومو ګاډو دپاره استعمالوئ، نو دا هم تاسو وګورئ. ملګرو، اوس به ان موږ د کوم ګاډو دپاره استعمالو، ان به موږ د هغه ګاډي دپاره استعمالو. اوس مثال خبره یو دی بوټ موږ څه ته وایي، دا موږ کښتۍ ته وایي، یعنی په دې کې اوس تاسو په سیند کې استئ، په سمندر کې استئ، د یو طرف نه چې بل طرف ته تاسو اوړئ یا یو ځای نه بل ځای ته تاسو په اوبو کې کم سفر کوئ، دا موږ د بوټ په ذریعه کوو، یعنی بوټ څه ته وایي، دا کښتۍ ته وایي. اوس مثال خبره کو تاسو په دې کې ناست یاستئ، نو دې دپاره به موږ څه استعمالو، دې دپاره به موږ ان استعمالو. بل موږ سره اثر ټیکسي چې کومه دی، دې کې هم تاسو ګرځېدلی خو نه شئ که نه، نو دې دپاره به موږ څه استعمالو، دې دپاره به موږ ان استعمالو. یو آر ان ا ټیکسي. هلیکاپټر هم چې کومه دی، دې کې موږ ګرځېدلی نه شو. هلیکاپټر کو تاسو کتلی دا ډېر زیات ورکوټی، په دې کې انسان ګرځېدلی نه شي، بس صرف پکې کینی، نو دې دپاره به هم تاسو ان استعمالوئ. بل موږ سره اثر کار چې کومه دی، دا موټر ته وي، دې دپاره به هم تاسو ان استعمالوئ. بل ټکی موږ سره اثر ټرک چې کومه دی، دې کې هم تاسو ګرځېدلی نه شئ، یعنی دې کې تاسو صرف دننه وروخیږئ مخکې ځای ته، نو په دې کې صرف تاسو کېناستلی شئ، نه پکې ګرځېدلی شئ، نه پکې قدم اخیستلی شئ، نه پکې ودرېدلی شئ، نو دې لپاره تاسو ان به استعمالوئ. بل موږ سره اثر کینوی چې کومه دی، دا هم دې لپاره به هم تاسو ان استعمالوئ. ملګرو، سمپل خبره دا ده چې کم ګاډي کې تاسو وروخیږئ او په هغې کې تاسو ګرځېدلی شئ، یعنی تاسو قدمونه اخیستلی شئ، هغې لپاره به یو آر آن ا بس، یو آر آن ا پلین، یو آر آن ا ټرین، یعنی چې کم ګاډي ته تاسو وردننه شئ، کو په هغې کې تاسو دننه هم ناست یاستئ او تاسو پکې ګرځېدلی شئ، هغې لپاره به تاسو آن استعمالوئ. بیا یو داسې ګاډی یا یو داسې سیز، یعنی چې هغې ته تاسو اوس مثال خبره وردننه شئ، تاسو پکې کینئ او په هغې کې تاسو ګرځېدلی نه شئ، یعنی هغه صرف د کېناستلو لپاره، نو د هغې لپاره به تاسو څه استعمالوئ، د هغې لپاره به ان استعمالوئ. ملګرو، زه امید کوم چې انشاءالله په دې به تاسو په اسانه طریقې سره پوه شوي یاستئ. که بیا هم تاسو ته څه مسئله نو ما ته په کمنټ سیکشن کې ضرور کمنټ وکئ، خو زه 100% شور یم چې تاسو به په دې باندې په اسانه طریقې سره پوه شوي یاستئ او انشاءالله په دې کې به تاسو هېڅ قسمه غلطي هم نه کوئ.
یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي یا تاسو هم د چا نه تپوس کولی شئ نو انشاءالله دا ډیر مهم کلاس دی او د دې نه به تاسو ته ډیره پیدا شوي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د الله په امان.